سلامونه مې ومنئ ګرانو زده کوونکو په دې هیله چې د صحت او د عافیت جامې پر تن وي. نن زمونږه یو بل لیکچر ده چې ټاپک او ورډس به پکې تشریح کیږي. راځو اول ورډس ته. د دریم یونټ دویمه برخه یعنې اول لس لغات مو ویلو، بیا د نور لس لغاتونه پاتې وو. اول لغات انسټیډ چې دا خپل اډورب ده. انسټیډ وایي پر ځای. د انسټیډ او ریپلیس معنا یوه ده. ریپلیس هم پر ځای ته وایي، انسټیډ هم پر ځای ته وایي، دواړه مترادف لغاتونه دي. He ate the carrot instead of the ice cream. و هغه خوړلې وله ګازره د آیس کریم پر ځای نه، د آیس کریم پر ځای ګازره خوړې وله. ایټ د ایټ دویم حالت د خوړلو ته وایي. لیبرري وایي کتابخانې ته. The library at school is full of books. و دغه کتابخانه چې ده په مکتب کې د کتابونو څخه ډکه ده. همدارنګه دریم لغت پلانټ ناون د سیارې ته وایي. Saturn is the planet with the ring around it. دا سیټرن چې ده دا ستورن چې ورته وایي دا یو سیاره ده چې د چاپېر راتاویږي. او بل هم ریپورټ خپل ریپورټ ته وایي ناون ده. Karen had trouble writing her report. دا کیرن چې دا مشکل لري د ریپورټ په لیکلو کې لره. صحیح شو. have او has دویم حالت had ده نه تیر حالت ده. Karen had trouble writing her report. و کیرن په خپل ریپورټ کې مشکل لره. several adjective دو معنا مختلف یا له دو څخه زیات. he had to read several books for class. هغه باید هغه مختلف کتابونه د صنف لپاره لرل او یې لوستل. همدارنګه سلف ورب د حلولو ته وایي. all the students could easily solve the math problem. و ټول شاګردان کولی شو چې په اسانه سره د ریاضي مشکل حل کړي. all the students could easily solve the math problem. suddenly معنا خپل اډورب د معنا یو دم یو ناڅاپه. suddenly I was suddenly surprised. و زه یو ناڅاپه حیران شوی وم. by the cake my friends brought me. و هغه کیک چې ملګرو ماته راوړی و. brought د برنګ دویم حالت ده راوړلو ته وایي. یعنې زه حیران شوی وم چې زما ملګرو یو ناڅاپه کیک ماته راوړ. بل لغت چې موږ سره ده suppose ورب معنا فکر کول، اټکلول. I suppose I should go home now. زه فکر کوم چې زه باید اوس کور ته لاړ شم. universe ناون د کائنات. the universe is so large. دا کائنات ډېر اوږد ده، ډېر غټ ده. that it cannot be measured. چې دا اندازه کېدی نشي. بل لاست نمبر ورډ چې دا موږ سره د ویو ورب ته وایي منظره کول او یا هم کتل. Michael likes to view himself in the mirror. و دغه مایکل خوښوي چې خپل ځان په شیشه کې وګوري. mirror شیشې ته وایي. دغه د نن ورځې لس لغاتونه په دې هیله چې د خوښ وړ به مو ګرځېدلې وي. اوس هم موږ سره بله برخه د ټاپک ده. ټاپک کې تیر ځل مونږ پریفیس کې خبره کړې وه. نو ګوره اوس مونږ سره د ټاپک دویمه برخه ده چې هغه افغانستان خپل نن ټاپک برابر شوی. نو تاسو مخکې ما هم ویلو چې کله تاسو ټاپک شروع کوئ نو د هغه نه مخکې به تاسو پریفیس وایئ. ګوره که ستاسو ټاپک وړوکی وي، مثال 2 دقیقې وي، یو د کورس سره پریفیس نو 3 دقیقې ستاسو ټاپک پرې د خپل ځای برابروي. که ستاسو ټاپک وړوکی وي، یو د کورس سره پریفیس یو نیمه دقیقه سره اخره کې بله خبره ورسره وکړئ نو ستاسو ټاپک خپل وزن او قافیه برابروي. پر مثال زه د افغانستان ټاپک هم زه خپله مقدمه وایم. تاسو چې ما ویلې وه In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and most compassionate. First of all, I want to present the unforgettable gift of Hazrat Muhammad, peace be upon him, which is called Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today I want to share my topic with you, and my topic is about Afghanistan. دونه خبرې چې وکړې بیا ورپسې د افغانستان ټاپک شروع کړم. اول Afghanistan is an Islamic country which is located in heart of Asia. افغانستان یو اسلامي هیواد دی چې د اسیا په زړه کې موقعیت لري. ګوره په پښتو کې اسیا تلفظ کېږي خو اصلا په انګلیش کې ایشیا ده. صحیح ده. دویم Afghanistan is a mountainous country. افغانستان چې ده یو غرنی هیواد ده. mountainous غرنی ته وایي. mountainous country and it has 4 directions. they are او څلور طرفه لري. مثال ختیځ جنوب داسې څلور هدایت برخې لري. اول they are دوی دي. in the north of Afghanistan are Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan.
د افغانستان په شمال کې تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان دي. and in the south and east of Afghanistan is Pakistan. او د افغانستان د جنوب او ختیځ په برخه کې and in the west of Afghanistan is Iran located. او د افغانستان په لویدیځه برخه کې ایران موقعیت لري. The religion of Afghanistan is Islam. د افغانستان دین چې د اسلام ده. and the capital of Afghanistan is Kabul. او د افغانستان پایتخت یا مرکز چې د کابل ده. The first king of Afghanistan was Yama Jamshid and the first president was Daud Khan. د افغانستان لومړنی باچا چې یما جمشید او لومړنی رئیس جمهور چې داود خان. Afghanistan has 34 provinces in 365 districts. افغانستان 40 ولایتونه لري او 315 ولسوالۍ. provinces ولایتونه، districts ولسوالۍ. The people of Afghanistan are brave and hospitable. د افغانستان خلک چې زړور دي او میلمه پال دي. نو دغه ټاپک د ګورئ تاسو کله ختم کړئ وای چې thank you so much from your attention. تاسو له توجه څخه نړۍ مننه. نو دغه ته موږ کمپلیټ ټاپک ویل شو چې هم پکې مقدمه وي، هم پکې پای وي او هم د پکې منځګړي معلومات وي. ګوره موږ چې کله ټاپک وړاندې کوو نو د کې درې شیان شرط دي. اول مقدمه یا پریفیس چې موږ ورته وایو، دویمه چې دا هغه منځګړي معلومات چې تاسو په دې منځ کې خپل چمتو کړل شوي تیار کړل شوي معلومات وړاندې کوئ، او په اخر کې پای د ځای کې به تاسو یا یو پیغام وړاندې کوئ یا به هم یو میسج وړاندې کوئ یا به یو توجه مننه کوئ له چا نه. اخرنۍ برخه کې دغه درې شیان دي. مونږ سره بل چې ده words meaning of the topic دغه مقالی د لغاتونو معناګانې دي. د همدغه مقالې څخه مراغستې دي. اول چې د لوکیټ خپله موقعیت ته وایي، مونټانوس غرني ته وایي، نارت شمال ته وایي، ایسټ ختیځ ته وایي، ویسټ لویدیځ ته وایي، ساوت جنوب ته وایي، کیپیټل مرکز ته وایي یا پایتخت، پریزیډنټ رئیس جمهور ته وایي، بریو زړور ته وایي، هاسپیټیبل میلمه پال ته وایي، او پروینس معنا خپله ولایت. دا د ټاپک لغاتونه وو. راځم دغه لغاتونه ټاپک دلته تاسو صرف په انګلیش کې پروننسیشن کې تشریح کوم. Afghanistan. Afghanistan is an Islamic country which is located in heart of Asia. Afghanistan is a mountainous country and it has 4 directions. They are in the north of Afghanistan are Tajikistan, Uzbekistan, Turkmenistan, and in the south and east of Afghanistan is Pakistan, and in the west of Afghanistan is Iran located. The religion of Afghanistan is Islam, and the capital of Afghanistan is Kabul. The first king of Afghanistan was Yama Jamshid, and the first president was Daud Khan. Afghanistan has 34 provinces in 365 districts. The people of Afghanistan are brave and hospitable. دغه زموږ د نن ورځې ټاپک و. دا به تاسو له یادوئ او کار به پرې کوئ، بیا موږ ته رالېږي دا څو. له توجه څخه مو نړۍ مننه په دې هیله چې زموږ د نننۍ ورځ درس مو د خوښې وړ ګرځېدلی وي او څه شی ترې ترلاسه کوئ. مننه.